سواتي زبان کې وای سوات کو خبرې جوختي جوختي کوي. او چې وای کنه الی کنه نو وای الی علی الا علی تاسو وکتلی ز اکثر په خپل لایف کې دا आवाज کوم علی دا ما یو سوات مرګره دا ما غنه کاپی کړی دی علی لایسنس ته راشي بیا ته وشړې نو دا ما اورېدلې دی وای چې دا ماشومان راشي نو ویډیو بند شي چې خپل ماشوم بیا نه بنديږي چې د بل ماشوم را مخامخ شي بیا بنديږي ها نو دا خو زما خپل نه ده بیا به بند شي بیا پرېږده علی کنه همداسې سوات خو وایي سوات دی قربان زه 400 یم مینګ د 400 او مینګ د 400 یو خو مینګ داسې نه وایو تاسو چې جو نه وایې مونږ مینګ نه وایو ازادي دا غپ لګو منه ښه او یو ګل میلاو شو ګوره باکس هم پاټ کو کنه غلو ښه نو ته ځکه چې سره دا غپ نه ازادۍ او دا خو دا چې د یو پیری پنیشمنت دا کو کنه بس بیا بهر چانه پنیشمنت دغه کې بیا ورځ پیره تیریږي نو دې نه دا خدای چې نه کې نو بس خدای دا ته خلکو سره ظلم کوي لالا دې کې د ظلم سره دا د خلکو سره نه دي دا د ځان سره ظلمي نو ګوره دا دنیا به څنګه تیریږي چې ته ځان سره ظلم نه کوي نه ځان سره ظلم کوي سپیډ اف ویلکم صافی زیګر نور یو جهان مننه ډبل خلاص کوي قربان سپیډ اف تھینک یو سو مچ برادر دراتلو د پاره صافی خاص طور زما د وړو کې رور زیګر الکه دا دویم نمبر وګورئ دا مې رور دی پلیز دا فالو کوي زیګر خان چې کم ناست دی صافی خرچی دی شروع کې صافی جارشم نور وای چې یاسین زما فرست گفت سیریسلی تا گفټینګ شروع کو تھینک یو عارف خان تھینک یو مشال وای چې ټیک ستا خو ډېر زیات فالوورز دي لږ دا ورته وای چې زما د آی ډي هم لږه فالو کړي انور خان تھینک یو تا صافی ما نه ولې خفه رور تا نه جار شم ښه زما فالوورز کم دي نو مونږ خو غریب خلک یو مونږ سره فالوورز نشته دی میم ته زما د آی ډي لږه ټول فالو کوي پلیز زما د آی ډي نوي ده لږه فالو یې کوي عارف خان تھینک یو تانه ګل چپکو هغه وشته مړه نور مونږ وی چې څنګه د گیفټینګ شروع کو صافی ولې خفه رور تا بس کړي ځکه بدن خفه پکې گیفټ والله سو ما نه زیات تر خلک خفه کیږي چې دا ولې لیلا پته نشته نو تا بس کړي نصیحتو کا ودنه ما خفه کیږي تر نصیحتو کا ټولو تا ټولو ته وای عارف خان تھینک یو تو فیانا مننه نو دا ته د ځان نه تاسو کې چې تاسو کړي چې تا نه خلک خفه دي ما قسم نه دی کړی ته دې ته نصیحتو کا ودنه ما خفه کیږي وته وای لګ رستا اوري ټول یو کمنټ راغشته دی اچھا گزئی خرچی سلمان ویلکم الګا دا غره گیفټران دي دا ټول چې کم دي زموږ مرګري دي هوسټینګ کوي چغزي صافي دابل زیګر سپیډ اف مننه خاطر دي تاسو او پتا پنیشمنت کیږي بس د پنیشمنت نه پنیشمنت دا دی دي ته نصیحت او کا زما دا مرګري نه سدي دلته دي ته نصیحت او کلګ نصیحت بزدي ته دا کوم کنه چې تاسو ما ته دا وایي چې تاسو دنه ولې خفای چې دوی په خبره باندې تاسو سره ثبت کړي کنه نو بیا به دا پنیشمنت ز په د باندې کومه خیر دې کما بیللی می ته ټیک وای ته ټیک وای پل د خفغان راز راته خیر چې تاسو په سبا باندې خفای تاسو ته یو کس وای زه خو صفا خبره زه خو شکر دې ان پړه یم
نو چې څوک راته خبره کوي نو ته یې راته ووایه چې دوی په څه باندې باندې. ما غور کوو چې دا څه وایي، زه شکر دی انپړه یم. او که نه بیا به مې او په هغې وانیا باندې ووایه. بیا به مې په هغې باندې هم نخرې کولې چې او ما خو سکول ویلی دی زه خو دومره مې ویلی دی او دومره مې ویلی دی. نو شکر دی دا یو ډیش خو مې پکې کم دی. دی شکر دی زه انپړه یم منې. دا چې کم یو غلط کمنټس کوي که نه زه به تا ته دا ووایم که نه چې ستا په تربیت کې به مسله وي، ستا مور به ستا تربیت صحیح نه کړی ځکه به ته کنځلې کې، کنې سم انسان به چرې هم کنځلې ونه کړي. صحیح ده. ښه تا ته یو کامنټ اوس دلته رالو پرېږده غوسه کېږه ما هغې ته اوس جواب ورکړه. ها څه وایي؟ وایي نوم یې دی وانیا، وایي زه ستا نه ما یادوي که نه، وایي زه د ستا نه ځکه خفه یم چې ته ما سره مینه نه کې. نو مینه دا ده چې ګوره زه د ده ویډیوګانې اکثر ګورم که نه، نو ته څنګه مینه غواړې؟ واده واله مینه غواړې؟ فرینډ واله مینه غواړې؟ کومه مینه ته غواړې؟ ته ما ته دا ته کومه مینه غواړې جینۍ اوس ورته ووایه. دومره فالوورس دي که نه، دومره فالوورس دي او دومره مینه والي دي که نه، ته کومه مینه غواړې؟ ته ما ته ووایې چې زه ورته اوس ووایم. ښه دویم ملګری دی صافي نوم یې دی، هغه هلک دی، هغه وایي چې ته جینۍ ته ګفټینګ کې ده ته څه وایې؟ وایي ته زما جونیئر وه هغه مشکل کې و نو ما ته یې ګیم را شیر کړلو چې راشه ما سپورټ کړه، نو هغې ته ما وختي ګفټینګ وکړو، دی ما نه په هغې خفه شو، وایي ته هغې ته ګفټینګ ولې وکړو؟ نو بس هغه خو څه ملګری نه شو که نه چې یو ملګری پاتې راځي او هغه ملګری چې هغه سره داسې څه دغه چې هغه پاتې پیرا نه شي نو هغه وړو څه ملګری نه شو. دا خفګان خو ستا غلط دی. ښه هغه یو جینۍ وایي چې واده واله مینه. واده واله مینه نو ته د سره واده دي سره واده کړي دا چې څوک لګیا ده دا مې خپله منګیتر ده. ها بیا صحیح ده نو نور څه کې ستا خو دی نو. وحید وعلیکم السلام. دا اصل کې یو خبره وه زما خاوند جنکو به ورپسې ډېر ځان مګو رامګو ما ته به ټولې ویې ته دې خپل خاوند ته څه نه وې؟ ما ورته ویم یاره کوي دی هغه ځوان دی ماښام ما له پوره راځي. صحیح ده ته ټیک وایې. زیګره پرېږده ګلونه راغونډ که دا ګلونه دلته وله بس خبره ختمه که. په دومره ګلونو باندې به ته څه کې باغیچه ته جوړې که؟ ته سواته یې؟ او زیګره دا سواته یې ده. او که نه په ګلونو باندې څه کې باغیچه ته جوړې؟ جو بیا اختر تھینک یو. نه صافي زه چې ستا لایف ته درغلم ما به تا ته ګفټینګ ولې نه کوو جانې زه تا ته یو لنډه خبره کوم صافي مونږ ته چې دلته کم ګفټینګ وشي که نه نو هغه مونږ ته دلته ډالرو کې پیسې میلو شي نو چې هغه ډالر زمونږ په ټیک ټاک کې پرتی وي نو هغه مونږ کوینز ته ایکسچینج کولی شو که نه یو ځل چې مونږ هغه ډالر خپل پایونیر اکاونټ یا پی پایل اکاونټ ته ورلیږو که نه نو هغې نه بعد بیا مونږ کوینز نشو اغشتی مطلب مونږ د ګوګل نه د ټیک ټاک نه نشو اغشتی پاکستان کې پوه شوې یا زما د اکاونټ یې نه علي پته نه څه مسله ده نو په کومه ورځ د ستا گیم و په هغه ورځ ما سره په ټیک ټاک اکاونټ کې ډالرې نه وې پرتې د منګورې د زیګره نه منګورې نه یم جي زه د ملکڼ یم د ملکڼ د جي پلیز زما د آی ډي ټول فالو کوئ بس درالو زیګر څه ملګري درالل فالو کوي د چې سواته یې بیا د فالو کوي
اختر ثانک یو رمضان کریم مبارک دي شي تاسو ټولو ته ملکنډ کې کم ځای اوس وایه شاه اوس د ملکنډ کم ځای ملکنډ کې د پیرانو یم د پیرانو رمضان الکریم حبیب شاه تپوس ثانک ته یو وکړه چې هسبینډ دی اوس چېرته دی مړ دی خدای دې وبخي وانیا وایي نور پرېږده چې د سوات یې واو د سوات ته بل جګره واده نه کې نه بل واده نه کوم بس دی زبردست دلته یو کامنټ راخطا شوی خجی زه به هم فالو بیک تاسو ټولو ته درکم نور د چا څه ګیله شته زمانه اوس شا به زر زر ووایئ هلکه ډبل خلاص که یله نور د اختر چا څه ثانک ګیله یو شته دی نه ته چې فني ویډیوګانې کې سترګې څنګه جوړې ته لګي هغه شانې سترګې جوړې کا دا چې ته ما سره پنشمنټ گیم ولګیالی به جوړوم ثانک یو رمضان الکریم پنشمنٹ پنشمنټ نہ را لگو سره ولګوي پنشمنٹ نہ نه نه لگو داسې نه مکمل بس ته پنشمنټ نه لګې به مونږ تا ته ایکټینګ نه کوو دا بیوټي لایف خندا را مننه پسې چا ډبل ته نه وکړه لاړو نو دا خندا را پسې چا وکړه دا څوک کوي نه دا ټیک ټاک د خپل طرف نه لګوي چې څه فني خبره وکړي هغه تا پسې ولګوي جانانه مننه اس ایچ ای ثانک یو خیر دې زه ته لږ سترګې هغه شانتې جوړې کا نه نه ته پنشمنټ ولګوه بیا مونږ سترګې جوړوو پنشمنٹ نہ لگو حبیب شاه ثانک یو ګیله دا ده چې ریپلای نه کې وروره کامنټ انور وایه خان ثانک یو مسافر یو تا نه جار شم وروره ولې به نه به ریډ انور کوم خان ثانک یو زما بی پی های شوه زی زه لاړم ولې کو تا بی پی ولې های شوه غصه شوې کو الا لګي او بابا کې کمی کدا سدي وچی کا واو جو بیا لیلا جو پکې مونږ جو نه وایو جو مونږ سو سواتیان په جو والا نه یو جو سو کم سواتین جو وای چې کم التا اوسیږي چې کم صافي التا مننه وخت شوي وي اغي جو والا دي مونږ یو خو نیمچه یو نیمچه یو ډبل ټیپ وکې خلکو ځوانانو صافي خفه کېږه مه مړه دا وړې خبرو باندې یاره ته څنګه خبرې کې یاره په کومه خبره باندې صافي ته خو مشرې ته به ګزاره کې ته به ځان نه ډیران جوړې مونږ به خزله درته دا سو نیمچه پیران دي ښه نه پیران خو پوره یو نیمچه نه یو تا ته یو کس کامنټ تا پسې وکړو ته دته څه وایې وهاب نومې دی دې ته ووایه چې روژه ده چېرته ذکر وکړه اوس دته ته څه وایې چې روزه دا خو ګوره اوس مونږ خو روزه ماته کړې ده چې پښمنې راشي کنه نو ان شاء الله بیا به کېنم پښمنې به مو کوم منځ به مو کوم اوس خو مونږ روزه ماته کړې ده د هر څه خپل ټایم وي کاش دلته د جواب د پاره 400 والا وه نو ته ماته ووایه چې څه جواب ورکم زه به ولا ورکم انون سبا کې نو مجبوره سړی مجبور یې نوید او د چلو کنه چې اومي سوات ما په زی خیر دی نن ته چې دی نو الله الله او کسې ده ما ته دغه وکړه سلامونه وعلیکم السلام نه وهاب زه نه خفه کېږم برادر مو هېڅ مسله نشته ده زه په داسې خبره نه خفه کېږم احمد دا نن سبا وخت کې که خفه شي نو د چا به څه وکړي الټه ځان به خفه کړي اماد ریپلای کوم انور
خطا ما ته هغه سترګې لګي دغه که که نه نه دا چې ته پنیشمنټ ولې قدرت الله برادر یو جهان مننه دراتلو دا چې ته پنیشمنټ وکې بې به کوم ښه دلته زموږ یو ملګری دی قدرت الله نوم یې دی هغه وایي زما واده نه دی شوی ما ته د واده دعا وکړه بیا درته زه سترګې والا ایکټینګ کوم زه کوم سره دا ګپ وو اواز دې کټ کېږي واده نو چاته د واده دوا وکړمه قدرت الله نوم یې دی قدرت الله وای صبر وکړه اول خو مې ځان له د واده دوا شروع کړې خپل هغه مې پوره شي بیا به تاله وکړمه تا چې وایي ما واده کړی بلکې کو واده مې کړی خو طلاق مې شوی واده مې نیمچه شوی دی که نه صحیح ده چې موږ څه نشو ویلی ملګري وایي واده دې سوات کې شوی دی که نه سوات والا سره شوی که پېښور والا سره نه پېښور کې سره پېښور کې چا سره شوی خدای دې تباه و برباد کړي امان الله تhank you کے جینا جار وعلیکم السلام وهاب thank you امان الله کیپ چې چولې کېږي وګوره هغه ته کیپ واچول شو ما ته هم کیپ واچوئ مو خو ټوپۍ اچولی ما ته هم کیپ دا تا ته به کیپ واچي تا ته ما ویل ته دې ملګري ته دعا وکړه نو ته دعا نه کوې بیا ته کیپونه نه اچوي نو زه درته یم چې زما خپله دوا قبوله شي بیا به بل ته وکړمه تھینک یو ښځه د بچو دوا ورته وکړه کې جي ان نوم یې دی ده ته دعا وکړه نو چې واده یې وشي نو بچي به راوړي که نه چې واده یې نه شي بچي د کوم ځای نه د واده نه کوې نو موږ څوک زموږ د ستا د واده بچو زموږ تا ته ناست چې واده دعا کوې نو بیا به بچي لږه جلدي ده اوس پهله بچو والا دعا وکړه بیا به واده سره ګورو نو څه کې هم ډېره